یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اللہ تعالی رسول اللہ ته فرمائی چې زما خوږه پیغمبره تا ته چې قرآن مجید آیاتونه نازلیږي پتا نو دا خلکو ته ورسوه. نو د مبلغ دپاره علما لیکي چې 5 بنیادی خبرې نورم پکار دي. د ټولو نه لویه بنیادی خبره صدق ته رښتیا. رښتیا د تمامو اصول بنیاد ده. دې ته اصول وایي. د بنیادونو بنیاد رښتیا ویل دا د مبلغ دپاره بنیادی خبره ده. اللہ تعالیٰ دے پدے د رشتیاو بارک حکم کئی. اللہ تعالیٰ یو آیت کے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے مومنانو تقوی اختیار کئی، پرہیزگاری اختیار کئی، نیکی کوئی، د بدی نزان ساتئی. او دا تقوی بتاسو کے سنگ راضی. قرآن وی وکونوا مع الصادقین. د رښتینی خلقو سره مرګرتیا شروع کړي، د نیکانو سره مرګرتیا شروع کړي، نو پتاسو کې به د رښتیاو هغه صفت پیدا شي. قدرتی د مرګرتیا د وجنه په یو سړي کې اثر پیدا کیږي. ډېر انګریزانو یونانی حکما وایي چې د انسان اخلاق نه بدلیږي. اخلاقو کې شر نو دی به شر کوي، که اخلاقو کې نیکی دی به نیکی کوي. هغه وایي اخلاق نه بدلیږي، لیکن دا ټول دروغ وایي. اخلاق باقاعده بدلیږي. اخلاق نه بدلیده نو قرآن کې بیا د وهدیناه النجدین څه معنا ده؟ الله تعالی وایي وهدیناه النجدین. ما انسان ته د دواړو لارو رهنمایي کړې ده چې لکه دا د نیکۍ لاره ده او دا د بدۍ. نو معلومیږي دا چې په لاره ښودنه باندې انسان کې اثر پیدا کیږي. الله تعالی فرمایي انا هدیناه السبیل. ما بني آدم ته نیغه لاره ښیلې ده، اما شاکرا و اما کفورا. یا به دی په نیغه لاره باندې روان شي نو زما د نعمتونو شکریه به ادا کوي او یا به ناشکري کوي. دغرنگی رسول اللہ فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچے پا فطرت اسلامی بانے پیدا کی. ہر بچی کی دا اسلام اگا فطرت موجود دے. بچے رشتیا ہوئی، بچے چرم دروغ نہ ہوئی. رست چی ویالوشی بیا شرمیگی نو بیا دروغ ہوئی ندا مانے دکڑی. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانه او یمجسانه. بچے دا بچپن نا پا اسلامی فطرت مانے پیدائی، لیکن پلار یہودی کی دکا غا سروسیگی. پلار سروسیگی نو نصرانی شی، پلار سروسیگی نو مجوسی شی. نو معلومیگی دا چے اخلاق اغا تغییر قبلی. اخلاقو کو تغییر نہ قبلو لے نبی دا پیغمبرانو درا لے گلو سا مقصدو، دا آسمانی کتابونو دا نازلیدو څه مقصدو، او بیا حکومتونه ولې قوانین جوړی، او ولې په سکولونو کې استاد الکانو ته تهذیب ښیي چې داسې به کې داسې به کې داسې به کې. نو معلومیږي چې اخلاق هغه تغییر قبلی. د نیکانو سره په ناسته سړی نیک شي او د بدانو سره سړی هغه ناکاره شي. یو سړی ډېر مجرم دی، ناکاره دی، لیکن یو سوره د نیکانو سره کېناستو ټولو ګناهونو نه توبه وباسي، مزګزار شي، تهجد گزار شي، خوف و خشیت او ذکر و اذکار پکې پیدا شي. یو سړی ډېر ښه نیک دی، لیکن د بدانو مجلس ته ورغی نو بېلمازه شي، چیلمي شي، پوډري شي. د صحبت هغه ډېر لوی اثر دی. نو الله تعالی په دې مبارک آیت کې فرمایي چې د رښتونو خلکو سره ملګري شئ نو د رښتیاو صفت په در کې پیدا شي. نو د مبلغ د پاره لومبنی اصل الصدق، رښتیا ویل دی. رښتیا پیغمبرانو کې د صدق صفت موجودی. رسول الله فرمایي علیکم بالصدق
پتا سبحان رشتیا ویل فرض دی رشتیا وایي فإن الصدق يهدي إلى البر ذکر رشتیا سڑے نیکی طرح بلی او والبر يهدي إلى الجنة او نیکی سڑے جنت تبوزی راستی موجب رضای خداست کس ندیدم که گم شد از راه راست رشتیا ویل دا دا اللہ تعالی دا رضا یو لوی چکندنو سبب دے پیغمبر کی د رشتیا او صفت د ټولو نه زیات چکندنو موجودی دا اسماعیل علیہ السلام بارک راضی کان صدیقا نبیا رشتونه او نبیو دغرنگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله تعالی نبوت په سر باندې کېښودو او د نبوت په خلعت سرفرازه کو او ورته حکم وکړو چې دغه خلکو ته د نیکۍ لاره وښیه فاصدع بما تؤمر او وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دا خپلې قبیلې ویروه چې د کفر او د شرک او د بت پرستۍ د بیمارۍ نه بچ شي نو رسول الله مبارک د صفا په غونډۍ باندې ودرېدو او آواز یې وکړو تعالوا یا اهل مکه تعالوا یا معشر قریش او د مکې خلکو را جمع شئ او قریشیانو را جمع شئ او دا د رسول الله مبارک معجزه وه چې د رسول الله مبارک آواز لرې لرې ورسېدو لوډ سپیکر یې هغه زمانه کې نه وي رسول الله آواز کوي نو د مکې ټولو خلکو د رسول الله آواز واورېدو او تمام خلق د خپلو کورونو نه راووتو د صفا غونډۍ چار چاپېره جمع شو د صفا په غونډۍ رسول الله مبارک ولاړ دی ټول خلق جمع شو نو بیا رسول الله د خلکو نه تپوس کوي هل وجدتمونی صادقا او کاذبا خلکو ما ته ووایي چې زه تاسو رښتونه موندلی یم او که نه زما خبرو کې دروغ دي تمام خلقو یو جواب ورته ورکو چې جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا و امینا مونږ ته بار بار آزمایلی ته رښتونې او ته امینې ستا په ژبه مونږ چېرته د دروغو لفظ نه دی اورېدلی ستا په ژبه د دروغو حرف هغه نه دی راغلی ما وجدناک الا صادقا و امینا ته صادق او امینې نو د یو داعي دپاره صدق او رښتیا دا بنیادي خبره ده رسول الله مبارک ورته ووایي او خلکو که زه تاسو ته دا ووایم چې د دغې غر نه هغې طرف ته دشمن را روان دی زما خبره ومنئ وی ولې به نه منو تا خو په زندګۍ کې چېرته دروغ نه دي ویلي نو یې ګوره چې زه تاسو د دنیا د دشمن نه یرومه زما په خبره یقین کوئ زه مو د آخرت د دشمن نه یرومه چې هغه شیطان دی شیطان په غلط اثر کړي دی دا د خانه کعبې نه ګیر چاپېره چې تاسو 360 بوتان وښي دي او د کاڼو نه مو دا جوړ کړي دي دا خدایان نه دي خدای یو دی وحده لا شریک چا آسمانونو او ځمکې چې کوم پیدا کړي دي نو کافران پاسېدل او بدره دې شروع کړل چې تا ایله ویله مونږ دې خبرې لپاره رابللي الهذا جماعتنا نو هغه تمام کافران د رسول الله مبارک تصدیق کوي چې ته رښتونه تا چېرته په ژبه باندې د دروغو ټکې هغه نه دی راړلی پیغمبر علیه السلام بادشاهانو ته خطونه ولیږل صلح حدیبیې نه پس چې د کافرانو سره عهد و پیمان وشو او څو کالو دپاره په دې خبره باندې دستخطونه وشو چې یو بل ته به څه نه وایو نو دې وخت کې رسول الله مبارک د دنیا بادشاهانو ته خطونه ولیږل قیصر روم د روم بادشاه و کسرا د ایران بادشاه و مقوقس د حبشي بادشاه و او دارنګې د مصر بادشاه ته نجاشي ته
خطونه ولیدل چې په ما اسلام راړی د پیغمبرم اسلم تسلم اسلام راړی نو بد په پاتې شي. قیصر روم ته چې کوم خط تللی هغه پریشان و ځکه هغه ته د آسماني کتابونو نه پته لګېدلې وه چې نبي آخر الزمان به راځي. نو هغه خپل سړو ته ووایي چې ګورئ چې د عربو چرته قافله راغلی نو ما ته راولئ. د عربو قافلې به شام ته تلې د شام نه به غنم وربشي او غله وړل او میوې به وړلې. شام کې بلا غله وي بلا میوې وي. د ابو سفیان قافله د تجارت تلي و. ابو سفیان ډېر ځکه کافر و. د حکومت خلک ابو سفیان ته رالل چې بادشاه مو غواړي. دا واته تنو په اوښانو باندې سامان وړلو. دلته به سامان وړو هلته به نور سامان راوړو. هغه زمانه کې په اوښانو به تجارتونه کېدل. دا ټرکونه او دا سامان نو د اوښانو او د قچرو په ذریعه به قافلې تلي او د یو ملک سامان به بل ملک کې خرڅولو. ابو سفیان د ملګرو سره د بادشاه دربار ته خلکو بوتلو. قیصر روم تپوس کوي چې په تاسو کې کم یو سړی دی چې رسول الله سره په نسب کې قریب دی. خلکو ورته ابو سفیان وښیلو چې ابو سفیان د رسول الله مبارک سره په نسب کې قریب دی. ځکه د ابو سفیان نیکه د رسول الله د نیکونو سره مرګرونه دي. نو ابو سفیان یې ځان ته مخې ته کېنولو چې هلکه ته به ما ته مخامخ کښېنې او د هغه نورو ملګرو ته وایي چې تاسو به ورته شا طرف ته ناستئ. شا ته د دې لپاره چې یو بل ته په سترګو چېرته اشاره ونه کړي. دومره هوښیار بادشاه و. ابو سفیان به ما ته مخامخ ناستي او تاسو ورپسې رستو کښېنئ او زه د ده یو څو تپوسونه کوم. که دی ما ته رښتیا وایي خو ټیک ته او کومه خبره کې چې دی دروغ وایي نو تاسو بیا اعتراض کوئ تاسو ته به انعام در کوم. ابو سفیان نے بلا تپوسونه کړي دي. هغه حدیث امام بخاری د بخاری په ابتدا کې راړلی دی. یو تپوس ابتدا مو کو چې دغه پیغمبر د نبوت د دعوې نه مخکې چېرته دروغ ویلي دي. ابو سفیان وایي چرېم دروغ نه دی ویلي. دشمن دی. د روم بادشاہ د هغه نه تپوس کوي اکنتم تتهمونه بالکذب قبل دعوة النبوة. تاسو په ده باندې چېرې د دروغو تهمت لګولی دی کله چې ده د پیغمبرۍ دعوه نه وه کړي. ابو سفیان وایي نه ده چېرې دروغ نه دی ویلي. دا ډېره لویه خبره ده. یو دشمن د رسول الله دشمن ابو سفیان دی وخت کې دشمن و. دغه نه بادشاه تپوس کوي چې دا راته ووایه چې د پیغمبر په دې زندګۍ کې چېرې دروغ ویلي دي. نه جي دروغ خو چېرې نه دي ویلي. بادشاه ورته وایي چې کوم ذات 40 کاله تاسو سره د دروغو یو خبره نه کړې نو به خدای باندې څنګه دروغ تړي. هغه څنګه خدای باندې په انسان کې یو سړی دروغ نه وایي نو د رب العالمین په ذات په هغه څنګه دروغ تړي. نو دا یو بنیادي خبره وه چې آیا دا پیغمبر رښتونه دی او که نه دی رښتونه. 40 کاله ولې څه معمولي موده ده. رسول الله مبارک چې 40 کاله پوره شو الله ورته خدای پیغمبري ورکړله. نو یو سړی چې 40 کاله کې مسلسل په ژبه باندې د دروغو یو ټکی نه راړي نو هغه به څنګه دروغ وایي. قرآن کې راځي که نه فقط لبست فیکم عمرا فقط لبست فیکم عمرا. الله اکبر. ما 40 کاله تاسو کې تیر کړي دي. په 40 کاله کې د یو سړي خوی بوی معلومي. هفته کې دننه خلک د یو بل خوی معلوم کی. اکوړي د 4 حاجیان ملګري شو. یو د یو مالت ته بل د بل مالت ته او حج ته روان شو.
او مکه مکرمه کې په یو کمره کې دی رسول هفته کې دنه دی بل خوی ورته معلوم شي کلی کې خوی نه معلومیږي اگر که ډېر قریبي یاران دي څلور یاران دي کلی کې ګرځي لیکن یو غرمې ته خپل کور ته ورشي ډوډۍ ته بل خپل کور ته ورشي ماښام یو خپل کور ته ورشي لیکن دغه څلور ملګري چې په یو کمره کې یو دی شو اوس پته لګي دلته کې چې آیا دا ملګری سست او کو چست دی بعضې ملګری تر غرمې پورې پروت دي که د سهار مزم وکړي بیا هم لاړ شي بستره کې دغسې اوده پروت دي او بل ملګري ورته چای هم پخ کړي دی پاسې یو دی وړو هلکه دا خو پوره لټ د لټوالي پته یې هلته لګي ډېر ملګري ملګرو نه هم نسوار پټوي سګرټ هم پټوي او وی قتل بالاخلاق نه دا سګرټو ډبی پروت وای دا زما ملګری خو سګرټي دی نو یو هفته کې دنه څلورو ملګرو ته د یو بل خوی باقاعده معلوم شي چې دی په مز کې مخلص دی او که لټ دی باقاعده پته لګي نو 40 کاله عمر د رسول الله مبارک د کافرانو سره په مکه کې تېرېږي چېرته هم پې څوک دا نشي ثابتولی چې د په ژبه د دروغو ټکې راړلی دی نو ما دا عرض کولو چې د مبلغ دپاره د داعي دپاره بنیادي شی چې کوم دی نو رښتیا ویل دی رښتیا په صفتونو کې دا ډېر لوی چې کوم دی نو صفت دی نو ځکه الله تعالی وایي کونو مع الصادقین د رښتیني خلکو سره ملګري شي مشهوره قصه ده که نه چې هلک ګډې سرولې دروغجنو چغې کې شعر آیا زمری راغې د کلي خلکو ټوپکې کوتکې او تورې مخکې کې خلک لاړو دی ولاړ د کوم د شعر وی خندل مې در سره ټوکه مې کوله بله په رښتیا زمری راغلی و چغې کې شعر آیا خلکو ارامي د دروغجن د زمرو خوړو د دروغو دا فایده شوه د دروغو ټوکې کوله او د ټوکو نه په بوکه باندې نو د مبلغ او د داعی دپاره بنیادي شی صدق دی پیغمبر علیه السلام وایي علیکم بالصدق تاسو باندې واجب دی رښتیا ویل فإن الصدق یهدي الی البر نیکي سړی رښتیا سړی نیکۍ ته بلي او البر یهدي الی الجنه خپل کاروبار کې به هم رښتیا وی ښځې سره به هم رښتیا وی ملګرو سره به هم رښتیا وی د رښتیاو ډېر بهترینه نتیجه وي بل دیم صفت مبلغ کی امانت تے امانت دا د مبلغ د پاره یو بنیادی صفت تے دیبا خیانت نہ کوي نه په مال کې دیبا خیانت نہ کوي نه د الله تعالی په حقوق کې نه د بندګانو په حقوق کې د سره مال له او زکات تر هغه ټیک زکات په ور کوي ټیک سرسایه به ور کوي ټیک د فقیر او د مسکین امداد به کوي دا امانت فی المال دی او دغه رنګې امانت په دعوت کې به هم د امانت کوي د قرآن آیت به نه پټوي د رسول الله حدیث به نه پټوي د قرآن د آیت او د حدیث مطلب به خلکو ته ټیک ټیک چې کوم دی بیانوي امانت یو بنیادی شی د پیغمبر علیه السلام وایي لا ایمان لمن لا امانت له دا هغه سړي ایمان مکمل ایمان نه دی چا کې چې د امانت صفت نه موجود پیغمبر کې د امانت صفت د ټولو نه زیات موجودي پیغمبر علیه السلام باندې به وحی راله او مغه مال به صحابو ته بیان کا پټوله به نه قرآن وایي وما هو على الغيب بضنين نه دا پیغمبر دا وحی په بیانولو کې بخیل پورے صورت په نازل شو صحابه توبه وي چې نن ما باندې دا صورت نازل لې نن ما باندې دا دومره آیاتونه نازل شو نن ما باندې دا آیت نازل شو پیغمبر امینی ټول ورته وي چې جربناک مرارا فما وجدناك الا صادقا وامينا تا اميني نو مبلغ با اميني دا الله تعالی حقوق کې بم
خیانت نه کوي او د بندګانو په حقوقو کې هم خیانت نه کوي. امانت په صفتونو کې لوی صفت ده. د منافق کار خیانتي، د منافق کار دروغ ویلی، او د مؤمن کار رښتیا ده او امانت. او دریم صفت چې مبلغ د پاره ضروری ده هغه حلم او تحمل له. مبلغ به په لږه خبره نه غوسه کیږي، د دې سینه به ډېره لویه وي. تبلیغي جماعت ولې کامیاب دی؟ خلک ورته څه خبرې کوي، څه خبرې ورته کوي، لیکن دی د هغې پروا نه کوي. تبلیغي جماعت والا گشت روان دی دا کوړي بازار کې مثلا، او یو سړی د تبلیغ مخالفه دی، دی ورته ودرېدل چېره جماعت راغلی دی، ماښام اوس کې به د دین بیان کېږي، تم راشه. هغه سړي ورته وغرولې، وغروي ورته خلک. بل کار مو شته او که نه ګرځئ را ګرځئ، بسترې مو راوچت، لیکن دی غږ ونه کي. بل ورځ بیا ورشي السلام علیکم، بیا ورته په نرمه طریقه. په درېیمه ورځ هغه سړی وایي الله اکبر، دی ته د څومره بد رد وایم او دی لګیا دی. دی ته وایي حلم، دی ته وایي تحمل. پیغمبر کې دا صفت هم ډېر زیات چې کوم دنو موجودي. پیغمبر علیه السلام باندې کافرانو د اوښانو ډک لرې ایښي دي. رسول الله د خانه کعبې خوا کې لمونځ کوي. کافرانو صلاح کړې ده چې نن خو به د اوښې هغه ډک لرې راړو او په ده باندې به ږدو. د اوښې لرې چې هغې کې دننه تمام غوښیان پراته وي او هغه راوچت کې هغه پوره 2.5 منی. نو د رسول الله مبارک ذات چې سجدې ته ورشي دغه وخت کې به په دې سر باندې کېږي چې مړ شي. داسې بدقسمته قوم. رسول الله سجدې ته ځي او عقبه ابن ابي معيط پهلوان هغه غلره راړي د رسول الله په دغه سر ږدي، او رسول الله په دې حال کې قوم ته لګیا دی دعا کوي که خیری کړو ټول به تباو. د پیغمبر خیره الله تعالی قبلی. نوح علیہ السلام چې خیره وکړه ټول قوم په طوفان کې غرق شو. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، خدای یو باشندم پاتې نه کې، صرف زما د مسلمانان بچ کی. طوفان راغی ټول غرق شو، لیکن رسول الله مبارک باندې لړی پراته دي. او چاپټ بی بی فاطمه الزهرا ته وې دا ډېره وړه وه، چا جرأت نه شو کولی، مسلمانان موجودو لیکن دا جرأت نه شو کولی چې ورشي، ځکه د کافرانو ډېر لوی خطر و. هغه راځي هغې سره خطره ده چې والد بزرګوار چېرته د روح پرواز یې نه کړی. او وایي چې راغلم رسول الله په سجده کې دعا کوي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. خدای زما دې قوم ته نیغه لاره وښیه، دی ته حق معلوم نه دی، دی ته د پیغمبر شان معلوم. دعا ورته کوي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. پیغمبر علیہ السلام طائف ته ځي. طائف ته مکې مکرمې نه 150 میله لرې یو ځای دی. هغې خلکو ته د الله تعالی وحدانیت بیانوي. ایها الناس قولوا لا اله الا الله، اے خلکو د لا اله الا الله کلمه ووایي. ملکانانو عبدی علیل وغیره هغې رسول الله ته ډېر ناکاره جوابونه ورکړل. یو ورته وی که ته پیغمبر یې تا سره خبرې کول دا بېادبي ده، بل ورته دا یوازې تا باندې پیغمبري راله، دا دلته لوی لوی نوابان نه دي موجود، لوی لوی خانانو نوابان، ته خو پیاده راغلی اوښ هم در سره نشته، خپې دې پړسېدلي دي، دا پیغمبرۍ ته ته یوازې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. د مکې او د طائف پچا خان او نواب باندې پکار و چې پیغمبري راغلی وی. ډېر سپورې ستغې خبرې وکړې رسول الله مبارک ته. پیغمبر علیه السلام د هغې د ډېرې نه دي چې نورو خلکو ته تبلیغ وکړي. دغې ملکانانو د طائف ماشومانو
او غونډګردو سړو ته ووی چې ګوره چېرته درنه تقریرونه کې په کاڼو ولئ. رسول الله مبارک د طائف په کوڅو کې روان دی او خلک یې شا طرف نه په کاڼو باندې ولي. شا مبارکه دومره زخمي ده چې وینې بهیږي او پڼې مبارکې د هغې نه ډکې شوې او رسول الله د ډېرې وینې د وجې نه بېهوشه پرېوتو او ورسره غلام و. د رسول الله په مبارک مخ باندې اوبه واچلو. رسول الله هوش کې راغی خیره نه کوي او دعا کوي اللهم انی اشکو بثی وحزنی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس. خدایا زما خوم دغه وسته ستا د دین خبرې خلکو ته رسومه. مولا چې ته مانه خپنې ټول کائنات ته زما دشمن شي د ما پروا نشته خو ته خدای مانه مه خپه کېږه. خیرې ورته نه کوي رسول الله مبارک. نو مبلغ کې دریم صفت ته تحمل پکار دی. د تحمل د بردبارۍ غصه به نه کوي. غصې د وجې نه جنگ پیدا شي او هغه تبلیغ دقسې چې کوم دنو پاتې شي. نو مبلغ به ډېره لویه سینه ساتي. ډېره لویه سینه. د پیغمبر علیه السلام ډېره لویه سینه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حج کې دی یو عربي صادر راکاږي. دا د باندو خلک ادب مدب نه پیژني. غریبانان بانډک او ځنګل کې لوی وي. ورته ما ته سراکه داسې راښکلو صادر چې د رسول الله په سټ کې د صادر نښې راغلې. لیکن رسول الله تبسم کو ورته پیسې ورکړي. یو سړی میتیازي کوي په جومات کې. د جومات ادب ورته نه دی معلوم. صحابو پې چغې کې صحابو ته کښېنئ په ارام. لا تضرموه په ده باندې واړه بول مه بندوئ. پرېږده چې هلته واړه بول وکړي. او بیا راوختو چې ګوره جوماتونه خو دې خبرې دپاره نه دي که نه. جوماتونه خو دې خبرې دپاره نه وي. هغه وایي قسم په خدای داسې استاد ما نه دی کتلی. ما ته بدرد نه وي. ما ته قهر نه کو. په نرمه طریقه یې پوه کو. داسې بلا واقعات دي. بلا واقعات. رسول الله به د تحمل نه کار اخیستو او دغسې د رسول الله صحابو کې هم دا صفتونه موجودو. صحابو کې هم ډېر لوی تحمل موجودو. ډېر لوی تحمل. او دغه رنګې تابعین او تبع تابعینو کې هم ډېر لوی تحمل موجودو. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه دی. خلیفة المسلمین. د شپې نه جماعت ته راځي او جماعت کې تیاره ده. په تیاره کې د سړي خیال نی په یو سړي ټکر ووالی. یو سړی ودو په هغې خپه ولګېد. هغه ورته غصه شو. ورته وی امجنون انت لیونی. خو بادشاه او خلیفه او بلاد پولیسو نوکران ورسره وو. هغې حضرت عمر غصه شو. هېڅ ورته مه وایي. رښتیا ما ته یې رښتیا ووایي نو ما هم ورته رښتیا ووایي. ځکه هغې سړي وی ما ته ووایي امجنون انت ته لیونی. وی ما ورته نه. نو ټیک جواب مې ورکړو لیونی نور په دې کې څه دي. خو ما ته مجنون انت ما ورته لا د مجنون نه یم. نور دې کې څه دي. چپ هېڅ ورته مه وایي.